د اهلا میډیا قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مشئ راغلي یو ننګرهار ته په چکر باندې نو زما سره ملګري دي په څنګ کې دوی هم وو دا چې دوی څه لیدلي څه یې خوړلي او چیرته تللي له دوی به یې واورو که درته ووایي چې چیرې ولاړئ څه مو وکړل څه مو ولیدل څه مو وخوړل ولاړو ښه خوند یې وکړو چکر مو ولو نور څه مشکل نه و خو د راباندی بیخي ډېر بد فضاب کړو یو خو د مخ سیټ و چې مخ سیټ چل مونې د مخ سیټ والا خو ډېر بد که موږ دا لږ لږ ډنګر هم غوښې نشته ډېر مونځ د مسافرانه وکړو د مسافرانه مې وکړو ډېر وخت مې نه و کړی نو اوس مې وکړو ډېر ښه خوند یې وکړو ډېر ښه پاسونه و دوه رکعته مې چې وکړو بېرته ویده شوم ډېر ښه نو اوس چیرې غلی او پلان د څه دی اوس په خیر مایپر ته راغلي نو یاران مې لګلي ډاکټر صاحب مایار دی او ډاکټر صاحب سمیولا بلندي دی نمان تورکړي شوي دي اورډر ورکړي نو ته دا څخه مان بروړي دا سوزان بوټي بروړي که سم مان بروړي نو څه پیغام لري خلکو ته مسافرینو ته چې دلته راځي او مایانو مې لکه یا مثلا ننګرهار ته ځي والا هغه خدا لرم چې باید چیرې اول جیب ډاک روشي او چې ډاک ریڅي باید د ننګرهار طرف نه چې بیرته وطن خواته ځي دغه واقعیت چې مفلسي سخته خبره ده ځکه باید هر شي لپاره موټر خرابېدل دي تیل دي مایع خوړل دي که نه د ګوړې خستل دي ګوړې خستل دي ممپلیو خستل دي ډاکټر صاحب دا چې ولاړې او راغلې څه جالب دی ولیدل یوه جالبه خاطره دی لنډ جالب خاطرې خو ډېرې وې خو بیګم چې هلته کړایي وخوړه د پسه د غوښې هلته نو ډېر ساعت تېر شو هغه د هوټل ګارسونان هم ډېر سره